سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري 4 فلمان د وړوکي اختر دپاره د ملک پر مختلفو سینمو نمایش ته پیش کو. په دې 4 فلمانو کې یو فلم چرته خانه چرته فقیره، دویم فلم یار دشمن، دریم فلم بندیوان او څلرم فلم پیښور زما دی. د کراچۍ او د پیښور په مختلفو سینمو له دې ټولو فلمانو څخه کتونکو خوند واخیست. خو یو فلم د کراچۍ په ښار کې نمایش ته پیش نسو، پیښور زما دی. د دې فلم دپاره د کتونکو ډیمانډ و چې دا فلم د کراچۍ په ښار کې نمایش ته پیش سي، چونکې په وړوکي اختر کې نمایش ته 3 فلمان کتونکو ته په مختلفو سینمو باندې نمایش ته پیش شوي وو: یار دشمن، بندیوان، چرته خانه، چرته فقیره. خو پیښور زما دی دا فلم نمایش ته پیش شوی نه و. تر وړوکي اختر څو ورځې له مخه ما شانزیب خان سره رابطه وشوله. شانزیب خان څخه مې پوښتنه وکړه چې ستا فلم پیښور زما دی دا به د کراچۍ په کومه سینما باندې نمایش ته پیش کیږي. شانزیب خان ما ته دا خبره وکړه چې ګلستان سینما لانډي کې به دا فلم نمایش ته د وړوکي اختر دپاره پیش سي. بیا له دې بعد شانزیب خان په فیسبوک یو پوسټ هم وچلولی، په هغه کې هم دا ذکر کړی و چې پیښور زما دی دا به په ګلستان سینما لانډي کراچي کې نمایش ته پیش کیږي. نو ما فوراً بعد د لانډي سینمې ټیکدار ظفر الله صاحب سره رابطه وشوه. ظفر الله صاحب ما ته دا خبره وکړه چې زما په سینما کې پیښور زما دی دا د وړوکي اختر دپاره نمایش ته نه پیش کیږي. د دې وجوهات دا دي چې د لانډي سینمې ته چې کوم کتونکي راځي هغه کتونکي د عجب ګل او د جهانګیر خان فین دي. نو زه داسې فلم په خپله سینما باندې لګوم چې په هغه کې عجب ګل او جهانګیر هم د خپل فن مظاهره کړې وي. بیا ځکه په ګلستان سینما کې یار دشمن فلم نمایش ته پیش شو. یار دشمن وای د داسې فلم دی چې د کراچۍ په 2 سینمو باندې نمایش ته پیش شوی و: افشان سینما صدر او ګلستان سینما لانډي کراچي. بیا له دې بعد افشان سینمې ته لاړم. له افشان سینمې له منیجر صاحب څخه مې پوښتنه وکړه ما ویل دا نوی فلم پیښور زما دی دا به ستا په سینما په کراچۍ کې نمایش ته څه وخت پیش کیږي؟ حالانکه له چا سره دا فلم دی دا هغو کوشش دا دی چې موږ د کراچۍ د مینوالو هغه ډیمانډ ورپوره کړو او دا فلم نمایش ته پیش کو. د افشان سینمې منیجر ما ته دا خبره وکړه چې په 3 مئی د مئی په 3 نیټه به د جمعې په ورځ دا فلم په افشان سینما صدر کې نمایش ته پیش سي. د دې دریم رور غم پکار دی چې دا لا سوق دی. ګرانو کتونکو، ډېر مینوال دا خبره کوي چې فلم که د غټ بجټ فلم وي هغه فلم به کامیاب وي او که د وړوکي بجټ فلم وي هغه فلم دومره کامیابېدای نشي. حالانکه داسې نه ده. پیسې سي په یو فلم څومره زیاته ولګوي او هغه فلم کې کہانی نه وي، په هغه فلم کې د فنکارانو بهترینه پرفارمنس نه وي او دا فلم بیکګراوند موسیقي د خوند نه وي او دا فلم سندرې غانې د خوند نه وي، نو بیا هغه فلم کامیابېدای نشي. پیښور زما دی دې فلم ته مونږ د وړوکي بجټ فلم ویلی نشو. دا فلم شوټینګ په لاهور کې وشو. د دې دپاره چې کوم فلمان په هغه وخت کې تیارېدل نو تر ټولو حاول فلم هم دا پیښور زما دی چې په
لاهور کې د دې فلم شوټینګ ترسره شو. په دې فلم کې په یوه سندره کې 50 جینکو د خپل فن مظاهره کړې ده او په دې یوه ګانا په دې یوه سندره باندې 15 لکه روپۍ خرچه راغلې ده. نو دا مشکتان ویلی نه شو چې دا فلم د وړوکي بجټ فلم دی او د وړوکي اختر په ورځ دا فلم د پیښور په ښار آینه سینما کې نمایش ته پیښ شو. آینه سینمې ته ډېر کتونکي لاړو. ډېرو کتونکو پیښور زما دی دا فلم وکتو. اوس د کراچۍ دپاره د خوشحالۍ زیری دا دی چې دا به د مۍ پر 3 نیټه په آبشار سینما صدر کې د جمعې په ورځ نمایش ته پیښ شي. ګرانو کتونکو له دې فلم سره 2-3 خبرې داسې هم تړلې دي چې د دې فلم شوټینګ د لاهور په ښار کې په ډېره سخته یخنۍ کې وشو. لاهور ته زه پخپله تللی یم. د لاهور یخ او بیا هغه هم او د اول سهار یخ ډېر سخت یخ وي. په هغه یخ کې د دې فلم شوټینګ وشو. په دې فلم کې ارباز خان مرکزي کردار ادا کړی دی او له ارباز خان سره د ویلنتوب کریکټر 3 فنکارانو ترسره کړی دی. حسین خان سواتی، عمران خټک او اصغر چیما. دې 3 واړو په دې فلم کې د ویلنتوب کریکټر ادا کړی دی. شانزیب خان په خپله دا خبره کوي چې د دې فلم کهانۍ به زبردسته وي. دې فلم ټوله کهانۍ پر ورور خور باندې پکچرای سوې ده. د ورور کریکټر ارباز خان ترسره کوي او د خور کریکټر رباب یو نوې فنکاره ده. دا فنکاره دا کریکټر ترسره کوي. ګرانو کتونکو دا و د پیښور زما د دې په حواله خاص خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.